د درې اړخیزې لوبلړۍ پایلوبې ته د افغان ابدالیانو د وتلو چانس. د سریلانکا، آیرلینډ او افغانستان د الف لوبډلو ترمنځ درې اړخیزه لوبلړۍ پای ته په رسېدو ده او تر اوسه یوازې سریلانکا پایلوبې ته وتلې. په دې لوبلړۍ کې سریلانکا 3 لوبې ګټلې، افغانستان او آیرلینډ یوه لوبه ګټلې او یوه یې بایللې ده. دا مهال افغان ابدالیان او آیرلینډ الف لوبډله پایلوبې ته د وتلو لپاره د یو بل په مقابل کې دي. د افغان ابدالیانو وروستۍ لوبه د سریلانکا پر وړاندې ده چې د ګټلو په صورت کې به مستقیم پایلوبې ته لار پیدا کړي. د ورښت او د لوبې د بې پایلې کېدو په صورت کې به هم افغان ابدالیان پایلوبې ته ووځي، خو که چیرې بیا هم وبایلي نو د رن ریټ له مخې به د آیرلینډ الف لوبډله له سریلانکا سره په پایلوبه کې وي. په همدې حال کې افغان ابدالیان او د سریلانکا الف لوبډله سبا د افغانستان لپاره په برخلیک ټاکونکې لوبه کې مخامخ کیږي.